يا من عصيت الله يوما غافلا، أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة، لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، نعم الادام الخل رواہ مسلم. خسالا سرکدا دی حدیث روایت مسلم کڑائی دے. بل حدیث شریف کی فرمائی، اللہم بارک فی الخل فإنه كان ادام الانبیاء قبلی رواہ ابن ماجہ. اے اللہ تبارک و تعالی سرکه کی برکت واچوي، ځکه چې سرکه تر ما وړاندې د انبیاءو سالن وو. د دې حدیث روایت ابن ماجه کړی دی. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك، لأطعت خالقك الذي رباك. اعلم بأن الله يعلم كل